رور قرضدار شي لومبه رور را پاس وی جیداد لیکه سټام لیکه هم پیسې قرض والا. الله اکبر. نن رور تناس دی کنه ستا رور قرضدار شي هم پیسې والا خپل کنډه وکه کور خرڅ نکي پټې خرڅ نکي ستا په ما باندې حق. نن زمون څه معاملات د خلقو سره. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم تاجر چې څوک اغستل خرڅول کوي رښتیا وایي او د امانتو خیال ساتي د حشر به الله د پیغمبرانو سره کوي چې رښتیا وایي او د امانتو خیال ساتي. سو هم چې دکانداري او رښتیا وایي دا به ډېره ګرانه خبره دا به ولې بیا لیکل غواړي چې بورډ پې سړی ولګي چې دا دکاندار دروغ نه وایي دا دکاندار د امانتو التاجر الصدوق الامین. کم دکاندار چې رښتینی وي امانتداري د حشر به الله د قیامت په ورځ د انبیاو سره کوي د پیغمبرانو په صف کې به الله دا تاجر. کوشش دا کوو که نه چې د مسلمان سره د خیر خواهی سوچ بیا د غریب سره ډیر د خیر خواهی سوچ ګوتې مه مروړئ غریب له ګوتې غریب له مه مروړئ ډیر د خیر خواهی سوچ. مړه سړی چرته لاړ شي ستا به د بل سره نالګي ته به یو مشر پسې لاړ شي یاره ما له روغه وکړه د جرګې مشران به مقرر شي 4-5 تنه نو ستا به د جرګې مشر مقرر کړی او هغه چلته لاړ شي نه هغه هلته ښه شیطاني شروع کړي هغه روغه ښه ورالېږي چې سړی به دا اعتماد په چا کوي سړی به څوک ګوري په چا پسې لاړ شو لکه څوک وګورو چې دا خیر خوا دی چې څوک وینم په چا اعتماد وکما دا غریبانان به چرته ځي دا بېڅوکه خلک به چرته ځي چې خلک پې لبې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه. نبی علیہ السلام چې بر صحابي لاس پلاس کې ورکو کنه دي سی به صحابي راغی بیعت پې کو کنه دي سی به لاس ری د نبی علیہ السلام لاس کې ورکو بنیادی خبره به ورته دا کوله مسلمان بنه دوکه کوي مسلمان بنه دوکه کوي مسلمان تبکن دی نه کني مسلمان بنه دوکه کوي مسلمان بنه دوکه کوي دا لوز بیت اغس. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې اقاله وکړله د یو مسلمان سره اقاله دی ته وایي یو دکاندار یو سیس خرڅ کو ورځ نیمه پس هغه ګاهک واپس راغی یاره دا کپړه مې خوښه نه ده سیرې کړې نه ده استعمال کړې نه ده موسم یې تلی نه دی تا ته وایي دا ما نه واپس او دا دکاندار ورته وایي راکړه او خپلې پیسې دی واله دې ته اقاله وایي. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د مسلمان سره اقاله وکړله اقال الله عثرته یوم القیامه الله تبارک وتعالی با د دې دکاندار سره اقاله وکړي په ورځ د قیامت. الله وایي چې دا دکاندار مال راشي زه به ورته وایم تاله چې هغه واپس شوی سیز راوړو دا په سړي ډېر بد لګي دکاندار یې له خوشحالېږي وي پیسې مې وګټلې چې ګوري یا پسې واپس راوړي ټیک ته چې دا ډېر چپ لګي په بنده خدا الله نن ته سودا واپس کوي هغه مختورن راغلی دی الله تبارک وتعالی وایي چې دا دکاندار مال مخې نه راشي د ده ګناهونه به راشي نو زه به د ده سره اقاله وکړم د ده د ګناهونو دی به څومره مختورلی زه به ورته وایم چې دا ټول ګناهونه دې راکړه او د دې په بدله کې جنت والا زه جنت تا هغه سره سودا واپس کړي وه ته ماته ګناهونه واپس کړه زه تا سره اقاله کوم زه جنت نو د مسلمان د خیر خواهی سوچ هر ټیم کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب العالمین برحمتک.